السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو ستړي مشئ په همدې هیله چې تاسې ټول برک روغ اوسئ او د ژوند چارې به هم په خیر روانې اوسي. درنو کتونکو او اوریدونکو یو ځل بیا هم زه شاکر الله وفادار ساسي په درنه خدمت کې حاضر شوم په همدې هیله چې دا خپرونه له پیله تر پایه راسره واورئ. دا خپرونه د معلم خپرونه ده او یوه ښوونیزه خپرونه ده چې هغه زده کوونکو لپاره چې له زده کړو بې برخې دي د هغوی لپاره خاص شوې ده. نو په دې خپرونه کې د فزیک د مضمون اړوند بحث لرو. دا چې د فزیک د 9 صنف څخه تر 12 ټولګي پورې د معرف د کتابونو څخه ځینې مهم موضوعات راخیستل شوي دي. هغه موضوعات چې د شاګردانو لپاره مهم وي په هغه باندې سلسله واره د استادانو لخوا ځای په ځای شوي دي. په همدې باندې نن خپرونه کې بحث کوو چې دغه تسلسل څه ډول دی، همدارنګه موضوعات دي په کوم قالب او محتوا کې ځای په ځای شوي دي، همدارنګه استاد باید له کومو میتودونو څخه استفاده وکړي تر څو زده کوونکي لا ښه وپوهېږي. همدارنګه ځینې نور مسایل چې د بحث په اوږدو کې به تاسې پرې پوه اوسئ. په بحث کې راسره دوه قدرمن مېلمانه دي. لومړی د پوهنتون استاد ښاغلی عزتمند حلیمزی صاحب دی او بل اغلې لیلا فیضي صاحب. لومړی په خپرونه کې دواړو قدرمندو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ، په خپرونه کې مو ګډون وکړ. استاد حلیمزی، لومړی به تاسو ته راشو، خو تاسو راته ووایئ چې تاسې دغه کتاب لوستی دی، همدارنګه کتلی مو دی. له نورو کتابونو سره یې توپیر په څه کې وینئ؟ رنګ له هغوی څخه راخیستل شوی دی، خو د هغوی سره توپیر په څه کې وینئ؟ السلام علیکم ورحمت الله. لکه څرنګه چې د معلم برنامې کتاب ما بررسي کړ یا د دې کتنه ما ترسره کړه، نو د دې کتاب یو ښه والی دغه دی چې موضوعات یې په ډېر ښه تسلسل سره لیکل شوي او په ورته ډول یعنې په مجموع کې د معلم برنامه او د مکتب موضوعات دی تر 12 صنف پورې یو نوع موضوعات په بر کې رانغاړي، خو تفاوت پر دې کې دی چې د معلم برنامې کوم کتاب چې لیکل شوی په دې کې موضوعات په مسلسل ډول او د اضافي تشریحاتو نه مخنیوی شوی، پکې د اړتیا مطابق تشریح ورکړل شوی او د یو موضوع لپاره څو مثالونه راوړل شوي دي چې زه مطمئن یم ګران زده کوونکي به له دې څخه ښه استفاده وکړي. ډېره زیاته مننه استاد. راځو استاد تاسو ته، تاسو هم دا کتاب لوستی دی، یو معلمین زده کوونکو ته تدریسوئ. دا ستاسو فکر څه ډول کتاب دی، زده کوونکو لپاره مؤثره دی؟ ډېره مننه. دا کتاب داسې یو کتاب دی چې د معرف له کتاب نه اخوا یو بل نوی کتاب جوړ شوی دی، یعنې له 6 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې هغه ټول موضوعات راخیستل شوي دي او پرې بحث شوی ده، کتنه پرې شوې ده، موضوعات یې ډېر منظم راخیستل شوي دي. که چېرته موږ معرف کتابونو ته وګورو دا به نه وایو چې تېروتنې یا غلطیان لري، خو تسلسل پکې نشته، یعنې یو موضوعات ډېر کمه تشریح شوي، یوه زیاته تشریح شوي. نو د هغې لپاره په دې کتاب کې ښه کار شوی ده دا ده چې موضوعات یې تسلسل پیدا کړی ده او هغه توضیح او تشریح چې ده په ښه ډول سره سرته رسېدل دي او بل مثالونه یې ډېر واضح دي. مثالونه یې داسې مثالونه دي چې زده کوونکی کولی شي په ډېرې اسانۍ سره موضوع واخلي او هغه څه چې یې نه یې زده کړي، که هغه هر څوک یې ان کولی شو چې استادان ځینې استادان که په موضوعاتو باندې نه پوهېږي هغه موضوعات واخلي. یعنې شاګردان کولی شي چې ډېر په اسانۍ باندې د استاد له خولې وپوهېږي. البته شاګردان یا زده کوونکي ډېر په اسانۍ سره کولی شي هماغه موضوعات واخلي او خپله زده کړه لا هم ښه. ډېره مننه استاد فیضي. راځو استاد حلیمزی تاسې ته د کتاب د موضوعاتو د تسلسل په هکله راته وایي چې څنګه په کتاب کې تسلسل مراعات شوی دی، لکه څنګه چې استاد فیضي په خپلو خبرو کې ویل چې واقعا کتاب کې موضوعات ښه په تسلسل باندې راغلي دي. ستاسو په نظر باندې آیا دغه تسلسل مراعات شوی دی؟ بالکل دغه کتاب چې ما تر کوم حده مطالعه کړ تسلسل په دې ډول په نظر کې نیول شوی. اوس د معرف یو موضوع ممکن یوه موضوع په څو صنفونو کې په برخه توضیح شوې ده او موضوع یو اندازه تیت و پرک شوې،
یعنی په څو صنفو کې توضیح شوی. اما په دې کتاب کې یو خواله دغه دی چې د موضوع د هماغې موضوع مربوط ټول مسایل په یو برخه کې په یو فصل کې راټول شوي دي. اما دلته په دې کتاب کې دغه موضوع یو برخه کې راټوله شوي او د هر یو موضوع لپاره لیده مثالونه او ډیاګرامونه راوړل شوي دي. یا په یعنی ترتیب باندې د اعدادو پیژندنه ده چې ځینې اعدادو یو برخه په اووم کې تعریف کیږي، یو برخه په فرضاً په اتم کې ده، یو برخه په لسم کې ده د مختلط اعدادو. په دې کې اوس موږ داسې د کتاب چې ما کوم بررسي کړ نو په دې کې دغه موضوعات ټول سره یو تسلسل ورکول شوی او یو له بل سره نښلول شوي. یعنی شاګردان کولی شي چې هغه یو موضوع کې ښه مخته لاړ شي او ښې زده کړي. ډېره مننه. او څنګه د کتاب ژبه څنګه ده او تر څنګ آیا زده کوونکي کولی شي چې په ډېره اسانۍ باندې په خپله پوه اوسي بغیر له استاده؟ ځکه ځینې کتابونه موږ داسې ګورو چې هلته املایي او انشایي غلطۍ ډېرې زیاتې ولري. آیا دې کتاب اړوند که راته ووایي چې ژبه یې څنګه ده او تر څنګ کولی شي زده کوونکي په اسانۍ پرې وپوهېږي؟ بالکل دا خبره خو موږ او تاسو ته واضح ده چې نو د دې کتاب ژبه ډېره روانه ده، موضوعات یې هم ډېر واضح راخیستل شوي او تر یو حده چې که چېرته دغه برنامه تعقیب شي یعنی په زده کوونکو کې هغه استعداد تولیدېږي چې او په یعنې ترتیب ژبه ډېر یعنی روانه ژبه باندې لیکل شوی په پښتو ژبه باندې. یعنی هغه الفاظ پکې دي چې په هغې باندې په هره سویه زده کوونکی پوهېدی شي، په مغلقو الفاظو نه ده لیکل شوی. ډېره مننه استاد. راځو استاد فیضي تاسو ته که تاسو راته ووایئ چې کله تاسو دغه مضمون تدریسوئ په کلاس کې شاګردانو ته نو تاسو له کومو میتودونو څخه استفاده کوئ تر څو زده کوونکي لا وپوهېږي، تر څو د مضمونو ته لا اسانه شي؟ د مضمون د تدریسولو لپاره باید میتود مشخصه یا دا چې موږ یو مضمون تدریسوو هغه تدریس لپاره موږ باید یو ځانګړی میتود ولرو. هر مضمون چې بېلابېل میتودونو څخه کار اخلو ځکه د موږ مخاطبین چې دي یا څوک چې د موږ کتونکي دي هغوی بېلابېلې سویې لري او بېلابېل زده کوونکي به وي. نو دلته موږ کولی شو له بېلابېلو میتودونو څخه هغه میتودونه چې ډېر زیات ګټور وي د دوی لپاره، خصوصا که چېرته موږ راځو په ویډیوګانو یعنی په تصویري بڼه باندې دا کار کوو نو هلته موږ باید له سوال ځواب څخه ډېر کار واخلو ځکه باید هماغه څوک چې په تلویزیون مخته یا هم د هماغې ویډیو مخته ناسته یا هغه ویډیو چې ګوري هلته که چېرته سوال ونه کړي نو هماغه زده کوونکی به یا خوب وړي یا به ورته یوازې ناست وي یعنی روحاً به بل چېرته وي. نو هلته ښه خبره دا ده چې موږ سوال ولرو، پوښتنه ولرو او دلته په دې برخه کې مثلا هغه قواعد چې دي، قوانین چې دي یا هم تشریحي لیکچر برخه ده د دغه میتودونو څخه باید کار واخلو. ډېره زیاته مننه استاد. یو بله پوښتنه تاسو ته بیا هم راچکېږي، هغه زده کوونکي چې د درس پر مهال تاسو کله تدریس کوئ پوښتنه ورسره پیدا شي نو هغوی له کومو لارو کولی شي له تاسې پوښتنه وکړي؟ ځکه طبعا کله چې څوک تدریس کوي نو خامخا شاګرد سره پوښتنه پیدا کېږي. له کومو لارو کولی شي تاسو سره خپله پوښتنه شریکه کړي؟ ډېره مننه. دا خو واضح خبره ده ځکه حضوري نه یم چې هغه زده کوونکی له موږ نه پوښتنه وکړي، موږ غیر حضوري دا کار کوو نو دوی ته ډېرې زیاتې لارې مو یعنې سنجولې دي چې دوی باید له هغو لارو څخه ګټه واخلي. د مثال په توګه دوی کولی شي کومنټونه سوشل میډیا کې که فیسبوک ته، یوټیوب ته یا هر برخه کې د موږ خپرونې نشریږي یا درسونه نشریږي خپرېږي، دوی کولی شي د کومنټ له لارې له موږ څخه خپلې پوښتنې ولري یا هم د ویبسایټ له لارې هغه پوښتنې چې لري موږ ته یې راولېږي. نو بیا د اونۍ په پای کې موږ دا ټولې پوښتنې ګورو، پوښتنې راټولوو ځکه شاید لس زده کوونکي یو ډول پوښتنه مطرح کړي نو دا ټولې پوښتنې راټولوو، ګورو یې، بیا وروسته له هغه نه موږ د اونۍ په پای کې ګرد میز جوړوو او هغوی ته یوه پوښتنه ورته ځوابوو تر څو چې د دوی پوښتنې هم ځواب شي او د موږ خپرونه هم ګټوره تمامه شي. ډېره زیاته مننه استاد. په وروستیو کې استاد له تاسو به د کتاب د محتوا اړوند اورو، آیا داسې له تاسې سره شته چې بیا هم په کتاب باندې عمومي نظر ګرانو زده کوونکو ته وړاندې کوي چې څه ډول کتاب دی او څنګه استفاده کولی شي؟ بالکل دغه کتاب خو خواله په دې کې دی چې یعنی د هر ټولګي زده کوونکی کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. یعنی د شپږم ټولګي، د اووم ټولګي تر 12م صنف پورې کولی شي له دې نه استفاده وکړي. حتی هغه ورونه او خویندې چې له 12م نه فارغ هم دي او غواړي کانکور ته ځان آماده کړي نو دا هغه ټول موضوعات په لنډ او خلص شکل لري چې دوی کانکور ته آماده کولی شي او په راتلونکي کې د دې لارې خپل د راتلونکو
خوبونو ته ورسیږي. ډېره زیاته مننه کوم حلیمزه صاحب له تاسې څخه او ښاغلی لیلا فیضي له تاسې څخه هم ډېره مننه کوم چې راغلی بحث کې مو ګډون کړل او زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل. ګرانو کتونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بحث مو ولید او هغه پوښتنې چې موږ له مېلمنو څخه وکړې هغه هم تاسې په ښه ډول واورېدلې او هم ولیدلې. تر بیا چې زه شاکر الله وفادار په همدې خپرونه کې ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو په لوی الله سپارم هر چیرې چې اوسئ خوشحاله او اباد اوسئ. تر بیا ښې چرې.